السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان په موبایل کې له ولیم له بټنانو څخه خالي تاسې دونه پیدا اخلئ چې په موبایل کې د دغه ولیم بټنانو په ذریعه سره تاسو د موبایل اواز ورپورته کوئ او کموئ سئ. نو آیا دوستانو تاسو خبر یاست چې په موبایل کې د دغه د ولیم بټنانو په ذریعه سره تاسو نور هم ډېر کارونه کولی سئ؟ بالکل دوستانو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته یو سټینګ درښیم چې د هغه سټینګ په ذریعه سره به تاسې وکولی سئ چې د موبایل د دغه ولیم په بټنانو کې خپل پرسونل تصویران، پرسونل ویډیوګانې او پرسونل میوزیک فایلونه پټ کړئ. نو بیا که چیرې تاسو خپل موبایل هر چاته ورکړئ، خپل ملګري ته یې ورکړئ، نو هغه به هغه پټ فایلونه نسي کتلی، هغه ستاسو پرسونل فایلونه به نسي کتلی، هغه به په دغه ولیم بټنانو کې پټ وي. نو ډېر خوندور سټینګ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده اډیو منیجر. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دا اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دا اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دا اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دا اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ګوره اول تاسو دغه یو نوټیفیکیشن درکوي، یو کوچنی میسج درکوي، وایي اوپن والټ لانګ پریس آن اډیو منیجر ټو اوپن والټ. په دغه اډیو منیجر باندې تاسو لانګ پریس وکړئ، یعنی ساتکه کلیک ونیسئ، نو تاسو ته به هغه پټ شان خلاصیږي، اډیو منیجر به تاسو ته خلاصیږي. او ګوره لاندې دلته ورته لیکلي هم دي وایي دیس میسج ډسپلی فاست ټایم اونلی، یعنی دغه میسج صرف اول ور تاسو ته راړوي. کله چې تاسو په دې کې سټینګ وکړئ له هغه بعد بیا دغه میسج تاسو ته نه راړوي، نو دې چا به هم سر نه په خلاصیږي. نو راځو اوس په دې کې موږ سټینګ کوو. دې لپاره به تاسو اول ګوره په دغه اډیو منیجر باندې کلیک ونیسئ. کله چې تاسو په اډیو منیجر باندې کلیک ونیسئ په دغه علاوه بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته ګوره اوس له تاسو څخه کوډ غواړي، 4 عدده کوډ غواړي. هر کوډ چې تاسو ورکوئ هغه کوډ تاسو ورکړئ. نو ما 1 2 3 4 کوډ ورکړئ. کله چې تاسو دې ته کوډ ورکړئ ګوره بیا له تاسو څخه پوښتنه کوي، نو سمپل د دې پوښتنې جواب تاسو ورکړئ. ګوره دلته تاسو خپل نوم کې ولیکئ یا بل شی کې ولیکئ. د دې فایده دا ده بیا کار وخت له تاسو هغه 4 عدده کوډ هیر سو، نو بیا تاسو په دغه پوښتنې باندې هم بیرته خلاصولی شئ. نو سمپل بیا په دغه سیو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ ګوره دغه اپلیکیشن موږ ته خلاص شو. نو دلته اوس ګوره موږ ایمیجز هم پټولی شو، ویډیوګانې هم پټولی شو، اډیوګانې هم پټولی شو، نوټس هم پټولی شو، یعنې ډاکومنټس هم پټولی شو او اپ هم لا کولی شو. نو راځو اول زه تاسو ته په ګیلري کې یو فولډر درښیم، هغه فولډر پټوو. نو دې لپاره زه راځم ګیلري ته، ګیلري مې خلاصه کړله. ګوره اوس دغه بو په نامه یو فولډر ده، په دې فولډر کې 7 دانې ویډیوګانې دي. نو راځو دغه فولډر پټوو. نو دې لپاره زه سمپل ځم هغه اډیو منیجر ته، اډیو منیجر به خلاص کړئ. ګوره کله چې تاسو اډیو منیجر خلاص کړئ نو دلته ګوره اوس هر څوک له تاسو موبایل واخلي هغسې اډیو منیجر خلاص کړئ، هغه خو دلته وایي دلته د موبایل ولیم تیزیږي وکمېږي. ګوره دلته د الرم ولیم تیزیږي وکمېږي، دلته د میډیا ولیم تیزیږي وکمېږي، دې چا به هم سر نه په خلاصېږي. تاسو به سمپل راځئ ګوره په دغه اډیو منیجر باندې به کلیک نیسئ، کوډ به ورکړئ، کوم کوډ تاسو مخکې ورکړی و هغه کوډ چې ورکړئ. اوس مو هر شی پټول، نو سمپل په هغه باندې تاسو کلیک وکړئ. نو زه اول راځم ویډیوګانې پټوم، په ویډیوز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کوم چیرې نوی فولډر کې جوړه په دې پلس نشان څخه کله تاسو کلیک وکړئ دلته نوی فولډر هم کې جوړولی شئ. نو اوس هر شی چې په فولډر کې پټول سمپل په هغه فولډر باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا په دې جمع بټن باندې تاسو کلیک وکړئ، دلته به تاسو ته د موبایل ګیلري خلاصه شي. دلته چې اوس هر شی پټول هغه تاسو پټولی شئ. ګوره د بو په نامه فولډر و، په دې فولډر کې 7 دانې ویډیوګانې وي. نو زه راځم دغه ټولې ویډیوګانې پټوم. په دې ډبل ټیک مارک باندې به تاسو کلیک وکړئ، نو هغه ټول به سلیکټ شي. کله چې ټول سلیکټ شي ګوره دلته پورته د لاک بټن ده، په دې بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. ګوره دغه ټول فولډر دلته هایډ شولو. نو زه راځم ګوره ګیلري خلاصوم او په ګیلري کې ګوره سایه په ګیلري کې اوس هغه فولډر راړوي که نه راړوي. نو زه سمپل رالم ګیلري ته، ګیلري مې خلاصه کړه. ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې هغه بو فولډر هایډ شو، هغه فولډر پټ شو. نو اوس بیرته کوم چیرې هغه ډیټا ښکاره کول، هغه ډیټا مې کتله، بیرته به اډیو منیجر ته راځئ. په اډیو منیجر څخه کلیک وکړئ، په اډیو منیجر باندې به تاسو دلته کلیک نیسئ، هغه کوډ به تاسو ورکوئ. کله چې تاسې هغه کوډ ورکړئ نو ویډیوز ته به راسئ. ګوره هغه ویډیوګانې دلته مو پټ کړل. کوم بیرته ښکاره کولې سمپل ګوره په دې باندې تاسو کلیک ونیسئ، کوم ټول سلیکټ کړل په دې باندې کلیک کوئ، بیرته په دې لاک باندې کلیک کوئ. ګوره دا عین هایډ کوئ، دا بیرته هلته ګیلري ته وړئ. نو دوستانو ډېر خوندور اپلیکیشن ده. د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د موبایل پرسونل فایلونه، پرسونل ویډیوګانې، پرسونل ډاکومنټس پټولی شئ. د هیڅ چا به هم سر نه په خلاصېږي. هر څوک چې دغه اپلیکیشن خلاص کړي هغه به دلته وایي چې دلته خو د موبایل ولیم چې د هغه تیزیږي وکمېږي، نو سر بیا نه په خلاصېږي. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو درسره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.